وسبيله على وجه الصلاة وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من الأئمة المجتهدين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دا تمام قرآن کریم خلاصه ده او تمام قرآن کریم مغز او لب لباب ده. قرآن کریم کې الله جل جلاله عما نواله وتقدس شانه وعظم برهانه ولا اله غیره درې مسلې بیانوي. یو اصلاح د عقیده الله بیانوي او دوم نمبر اصلاح د عمل الله بیانوي او دریم نمبر اصلاح د معاشره بیانوي. دی صورت کې الله اصلاح د عقیده کړي ځکه دې ته پیغمبر پاک فرمایي تعدیل اصول اصل قرآن. دا د قرآن کریم درې مېسه ده. دا صورت محترم و ګرمیم ده او ملمانم راغلي دي او صرف تحت لفظي ترجمه به وکړو چې د دې سورت اخلاص ربط د سوره لهب سره او د دې سورت ربط د منځ د قرآن سره او د دې سورت ربط اول د قرآن سره. نو سوره لهب سره خو ربط دادا په لهب کې الله تعالی دی او سړي بیان وکړ. ا سړي نوم د ابو لهب یا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو یا پردې سړیو عرب لا سوا او الله تعالی وایي چې یو سړی په ځواني باندې خلاصې دی ابو لهب بخلاصو ډېر خسته او ابو لهب ورته ځکه وایي خسته او که یو سړی په دې باندې خلاصې دی سیاره د دې او بین الاقوامی کلی ده. نو ابو لهب وګوره د مکی مکرمه اوسیدونکو د خدای تباہ کړ. او که یو سړی په دې باندې خلاصې دی چې د زبان خو زبان ده نو ابو لهب بخلاصو. که یو سړی په دې باندې خلاصې دی چې د مالدار ده نو ابو لهب تعالی قران کې ویل ما اغنى عنه مالو مالدار هم ډیر غټو. او پنځم نمبر که یو سړی په دې باندې خلاصې دی سیاره دا سړی رشتہ دار دی خسړی ده وګوره د پیغمبر پاک تر ده او الله تعالی تباہ او برباد کړ. دې سره ربط ده مېز د قران سره ربط ده. اصحاب کهف مبارک الله بیان کوي غار تلاړل دا غار ته څه لپاره لاړل دې مسلې دی وجنه لاړل چې قل هو الله احد الله یو ده دې وجنه راغله. دغه سورۃ ربط اول د قران سره ده. الته منګوي الحمدلله ټول صفات الله تعالی دي ولید الله د پاره دي. قل هو الله احد ذکر الله یو ده دا ربط شه. بقیا دا سورت انتهایی لوی معزز سورت ده. درې مېسه د قران کریم ده او دا سورت چې کوم د پیغمبر پاک فرمایي چې تعدیل اصول سل قران ده. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو څخه کسان راغلل. هغه يهوديان ورته ویل سیاره دی رسول الله نه پوښتنه وکړي چې له خو د خپل رب مونږ ته تاریخ بیان کی چې دا ستا رب د څه شي نه جوړ ده. لا تعوذا دې پته خو ولګېدله دا ستا خدای د څه نه جوړ ده. نو الله تعالی مستقل اعلان وکړ قل اعلانک وحبیبا سورت راغی قل اعلانک وحبیبا هو شان دا الله احد الله یو ده. باید دې ته سوره اخلاص وای او ناشنا سورت ده. نمونه ډیر زیات دي. سورت یو سورت نوم یو نوم د سوره الاخلاص ځکه کم یو سره چې دا سورت وای الله تعالی به اخلاص په کې پیدا کی فی اداء الواجبات هغه نه بیا واجب عبادتونه نه پات کیږي. او دوم نوم د دې سورت التجرید کم یو سره چې دا سورت وای الله تعالی به د کفر نه خالی کوي. الله دې موږ تاسو ټول خالی لري. او دریم نوم د سورۃ التوحید
پدې کې وحدانیت د خدای بیان ده. او څلورم نوم د سورۃ التفرید. قران کریم کې یوازینی سورۃ ده چې الله تعالی ډېر ښایسته صفات بیان کړي دي. او پنځم نوم د سورۃ النجات لانها تنجيك من الكفر. کله دا سورۃ وای الله تعالی به د شرکیاتو نه نجات درکړي. شپږم نوم د سورۃ الولایه. ځکه کم یو سره چې دا سورۃ وای سوار من اولیاء الله دا به د خدای د دوستانو وي. الله دې موږ تاسو ټول د خدای دوستانو ګرځي. ومنوم د سورۃ النسبت. ځکه مشرکین رسول الله ته ویل انصب لنا ربک. اتم نوم د سورۃ المعرفت. کم یو سره چې دا سورۃ وای هغه د خدای تعالی معرفت ورته نصیب کیږي. نهم نوم د سورۃ جمال. کم یو سره چې دا سورۃ وای الله تعالی به ایمان جمال د زړه تراکته کی. لسم نوم د سورۃ المقشقشه. عرب وای قشقش المریض اذا صح. مریض جوړ سو. کم یو سره چې دا سورۃ وای الله به د تمام مرزونو نه جوړي. او یو لسم نوم د سورې معوذہ. پیغمبر پاک عثمان بن مظعون ته ورغی او دا سورۃ په تلاوت ک او بیا ویني دا به د جهنم نه فنا ور کوي. دولسم نوم د سورۃ الصمد. پدې کې د خدای تعالی بنیازی بیان ذکر شوی ده. او دیارلسم نوم ده سورۃ الاساس. ځکه حدیث کې راځي چې دا ټول اسمانونو او ځمکې په قل والله احد باندې ولاړې دي. څوارلسم نوم ده سورۃ المانعه. پیغمبر پاک فرمایي هي المانعه لعذاب القبر. دا انسان عذاب قبر نه منع کوي. پنځلسم نوم ده سورۃ المحذر. کم یو سره چې دا سورۃ وایي تحذره الملائکه. البته خصوصي ملائکه حاضرېږي. او شپاړسم نوم ده سورۃ المنفره. کم یو سره چې دا سورۃ وایي شیطان لاغه نه نفرت کوي بلکې داغه کلی تم شیطان بیان نزي. ولسم نوم ده سورۃ النور. کم یو سره چې دا سورۃ وایي نو دا تنور قلبک. ا دې انسان زړه کم د منور کوي. اتلسم نوم د سورې مذکره. کم یو سره چې دا سورۃ وایي لانها تذکر العبد خالص التوحید. هغه انسان ته خالص وحدانیت او توحید څخه د ور یادې. او نلسم نوم د سورې براءت. کم یو سره چې دا سورۃ وایي الله تعالی به بیزاره کوي د کفر نه. او شلم نوم د سورې الامان. کم یو سره چې دا سورۃ وایي الله به د جهنم نه پامن کوي. یوستم نوم د سورۃ الغنا. یو صحابي رسول الله تراغی و یا رسول الله هر قسم ګټه کومه خو بالکل کور کې مې برکت نشته ده. نبی کریم ورته وایي صلی الله علیه وسلم وایي کور ته ننوځي نو السلام علیکم ورحمت الله دا وایا. او یو ور دا وایي قل هو الله احد الله الصمد. ان شاء الله ته به مالدار کیږي. یو هفته وروسته هغه صحابي راغی و یا رسول الله اوس خو دومره پیسې راغلي چې وای نه سما. نو بل نوم د سورۃ الغنا. او دویستم نوم ده سورې حدقه. انسان په دې سترګو کې یو ګاټه ده هغه ته کسه وایي د قران کریم کسه دا سورۃ ده. او درویستم نوم ده سورۃ الجمال. قران په دې سورۃ خاصه ده. باید ډیر زیات نمونه دي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې خاصه طریقې سره دې ورته کو. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعلانک وحبیبا. الکه د کوم سورۃ یا د کوم آیات په سر کې چې قل راسي هغه ته امر اعلانی وایي. هغه مهمه خبره قران کریم اسه مهم ده
هغه پکې بیخي مهمه خبره الله تعالی دغه سموه په لاس فکر وایا قل اعلانک وحبیبا هو شان دادا طالبان ناستی دا هو ضمیر شان دا ابن حاجب او شیر جامی مولا او غفور او الفی والا اټول دالی کی چې ضمیر شان د پاره صدور شرایط دي ما تیرا یاد وی الله اکبر الله اکبر نن من طالبانو تویلی صدا دوی سورتونه به رسول الله شروع کړ الله اکبر دا دی ویل را یاد وی راته ځکه ګرمي د امام وار خطا ده الله اکبر لا اله الا الله ټول وای خام الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد هو شان دادا نو طالبان وای سمیر شان د پاره صدور شرایط دي احدها سمیر غائبین یو دا د سمیر د غائب وي او نمبر 2 مو یتقدم قبل الجمله جمله نه مخکې برازي او نمبر 3 فی الامور الالزام لوی کارونو کې وي او څلورم نمبر دا چې هغه جمله به تفسیر د دې کوي دی به مفسری دا کوم یو څه ضمیر شان څه قل اعلانک وحبیبا هو شان دادا الله احد الله یودا الک هو کرت پر روسیان راغی الله کرت په ارسطو افلاطون راغی او په احد کرت په ایرانیان راغی ایرانیان وای دوه خدایان دي یو د خیر خدای ده یو د شر خدای ده د خیر د خدای نوم د یزدان او د شر د خدای نوم ده اهرمن الله الصمد الله تعالی صمد ده بای صمد کې ډیر زیات تفاصیل دي علماء کرام یو معنا کوي ابن مسعود ابن مسعود خو به تاسو پیژنئ پیغمبر پاک بخاری جلد ثانی کې حدیث ده رسول الله فرمایي چې قران کریم زده کوي او ترجمه کوي نو څلورو کسانو نه یو کوي وبدا ابن مسعود اول نو د ابن مسعود واغسته او ما بل ورس طالبانو ته ویلي چې ابن حجر شافعی ده امام شافعی په مذهب ده خو هغه وای کاش کې زه حنفي سوی وای ادري وجونه یو وجه خدا ده چې احناف د سحر مسخره نه کوي او نمبر 2 دا ده د احناف ټول فقه په ابن مسعود باندې بنا ده او نمبر 3 دا ده د احناف ټول فروعات هغه منطبق دي په اصول باندې ابن مسعود ترجمه کوي سوما چاته وای هو سید الذی انتهى سودده هغه ذات ویل کیږي چې هغه نه بل سردار نه سرداری سر ته رسیدلی او دویمه ترجمه د سومت دادا سومت چاته وای هو الحلیم صبرناک ته ویل کیږي او دریمه ترجمه یې څه شی ده سومت چاته وای هو العالم بجميع المعلومات په ټول معلوماتو باندې علم لري او څلورمه ترجمه امام اعصم کوي سومت چاته وای هغه وای هو الخالق للاشیاء تمام سيزونو پیدا کون کی ته ویل کیږي او پنځمه ترجمه امام سودی کوي امام سودی وای سومت چاته وای هو المقصود فی الرغائب هغه ذات ته ویل کیږي چې هغه انسان ورته پر رغبت او رهبت کې هغه لاس اوچتای او شپږمه ترجمه حسین پچلی کوي حسین پچلی وای چې سومت چاته وای الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سومت هغه چاته وای چې د سشي اراده کې هغه کوي وما ترجمه انه السيد المعظم سومت چاته وای هغه سردار ته وای چې هغه لوی سرداري اتمه ترجمه سومت چاته وای الفرد الماجد هغه یو ته وای چې هغه لوی یوي او نهمه ترجمه امام قتاده ته کوي او قتاده ته خو به تاسو پیژنئ کړه اسی دې خوشتبی د پاره ولا خبرو کوم زرم تنگ نسی راغه یو ټیم وای ما نو سوالو کې څه سوال کوي ما ابو حنیفه داسې ته ودرېد وای لکه زما درې سوالات دي وای اول سوال خدا دا هغه میګتون چې سليمان سره خبرې کړې وي هغه نرو که خزوا نو کاغه ورته ویل چې خزوا زکتی په کې راغلی نو اتی خو د مبالغې د وحدت ده نو د تانیث خوانه قطاده تغلیس
وای خپل سوال درنه کوم د پیرانو ادیره کم زیاده د پیرانو ادیره کم زیاده بیا سړی غلیسه وای لکه دریم سوال درنه کوم هغه سړی چې اتخ راوړ اتخ ته د سليمان چې هغه اسید بن برخیا ده هغه کوم وظیفه استعمال کړله وای اسم اعظم ویلي وای د اسم اعظم سليمان ته یادو کنه نو کاغه ویلي چې او یادو نو ولې نه راوړ او کوي چې نو یاد نو بیا په امت کې له پیغمبر نه بل غټ مولا پیدا کېدای شي علامه حموی لیکلی دي وای په هر سوال کې سړی چوپ چاپ سه دویمه خبرې مونږ کړله او خدای تعالی یو ناشنا ذهن ورکړی و تقریبا بصره کې ناستو او ډوډۍ خوړله د غرمې او یو سائل راغی سائل چې راغی وای د خدای لپاره سره کې راته نو دا هغه پیاله کې هغه طالبان ته ډوډۍ ورکړه وای ورکې دي سړی ته سړی ته چې ډوډۍ ورکړه نو هغه د دې زمانې سوالګر به وې تختوله پیاله یې پټه کړله 9 کاله وروستو عرفات ته راغی امام قتاده ته او عرفات کې ولاړ او په سترګو ړوند شوی و چې کتل یو سائل بیا هغه وکړه چې د خدای دپاره څه راکړې راته طالبانو ته یې غږ وکړ هلکو خذوه صاحب شندق وینیسئ پیالې والا غل راغلی ده ګوره په سترګو باندې ړوند او 9 کاله وروستو هغه سړی طالبانو سې راولي او تحقیق یې وکړ یقینا پیاله یې پټه کړې وه نو امام قتاده ته معنا کوي نهمه چې هلکه سمه چاته وایي الباقي بعد فناء خلقه د خلقو د فنا نه وروستو باقي او لسمه ترجمه امام قتاده ته بیا کوي هغه ذات ته ویلی کېږي لیس فوقه احد چې هغه نه بره بل ذات نه او یو لسمه ترجمه هغه دا کوي بعضې علما صمد چاته وایي الذي ليس فوقه ذات هغه نه بل ذات نه بره او دولسمه ترجمه هغه هو الغنی هغه ذات ته ویلی کېږي چې هغه مالداري هغه باندې احتیاج نه راځي او دیارلسمه ترجمه حسن بصری کوي هغه وایي صمد چاته وایي الذي لم يزل ولا يزال هغه ذات ته ویلی کېږي چې همیشه به او څوارلسمه ترجمه پیغمبر پاک مشهور قاری ابی ابن کعب کوي هغه وایي صمد چاته وایي الذي لا يموت ولا يورث هغه ذات ته ویلی کېږي چې په هغه باندې مرګ نه راځي پنځلسمه ترجمه امام یمان رحمت الله علیه کوي هغه وایي صمد چاته وایي الذي لا ينام چې هغه وده کېږي نه شپاړسمه ترجمه علامه ابن کیسان کوي ابن کیسان چاته وایي هغه صمد هغه چاته وایي الذي لا يوصف بصفته احد چې هغه په صفت باندې څوک موصوف کېږي نه ولسمه ترجمه امام مقاتل ابن حبان کوي هغه وایي صمد چاته وایي هو الذي لا عیب فيه چې هغه کې عیب نه اتلسمه ترجمه ربيع ابن انس کوي هغه وایي صمد چاته وایي هو الذي لا تعتريه الافات چې په هغه باندې آفات ناراضي نو لسمه ترجمه سعید ابن جبیر کوي انه الكامل في جميع صفاته صمد هغه چاته وایي چې په ټولو صفاتو کې کاملي او شلمه ترجمه امام جعفر صادق کوي صمد هغه چاته وایي یغلب ولا یغلب چې د هغه زور په خلکو یې خو په د باندې چا زور نه یوستمه ترجمه ابو هريره کوي هغه وایي صمد چاته وایي المستغني عن كل احد چې هیڅ چاته حاجت نه دویستمه ترجمه ابو بکر وراقي هغه وایي صمد چاته وایي الذي ايس الخلائق عن كيفيته لکه بهاري سنن کې لیکلي دي چې لا يحد ولا يتصور او درويستمه ترجمه هغه امام ابو حنیفه کوي هغه وایي صمد چاته وایي لا تدرك الابصار چې هغه ته نظر کار نه کوي نظر کار نه کوي ښا په دې دنیا کې به نه وینو ښا خدای په هغه دنیا کې به ان شاء الله وینو به که خیری یو مولا د ما کو قسم په خدای ک مولانا په زبور ترازی او د هغه مولا نوم د زمخشری پیژنې کنا صاحب کشاف والا صاحب کشاف والا
او علماء لیکي چې دوه ګډانو ته الله تعالی د قران کریم په خي اسرار ورکړي دي یو دای او یو دلته په کاپیا باندې و شرح لیکلې ده خلکو ته هغه وای دا سبدای کوي ناشنا رزي والا دا دوه ډیر ذات حرامیان مولایان تیر سوي دي خدای دې ته نصاتي امام کشاف لیکلی دي وای کچا دا خبر وکړه چې خدای دیدار بکیږي مثله کمثل الحمار مثال اخرده الانکه حدیثو کې راځي چې په قیامت کې به ان شاء الله موږ د خدای دیدار کوو او رزي سوای رزي هغه لیکي چې العدل فی عمر ليس تحقیقی عدل په عمره کې تحقیقی نه ده الکه داسې ولې وای خداسي وای چې تقدیری ده کنه نه غارامي بل مقصد ده مقصد دا ده چې عمر فاروق انصاف نه عمر فاروق کې سمو انصاف نه سلیریستمه ترجمه ابو العالیه کوي هغه وای سوما چاته وای لم یلد ولم یولد پنځوستمه ترجمه ابن عباس کوي هغه وای سوما چاته وای الكبير الذي ليس فوقه احد اشپږستمه ترجمه یو بل عالم کې امام محمد رحمت الله علیه هغه وای سوما چاته وای المنزه عن قبول النقصانات هغه د نقصاناتو منزهي ويستمه ترجمه ابن عباس بیا کوي الذي يصمد اليه اتويستمه ترجمه رب العزت خپل کوي الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد او نهويستمه ترجمه سوما چاته وای لا جوف له هغه د پارس شنی کیړنی او دیرسمه ترجمه هغه علما کی سوما چاته وای لا يرجدونه ګرمینه ما غویله 500 ته ورسو په د 150 باندې اکتفا وکړو بهرحال سومت ډېر ترجمه دی الله جل جلاله دې عمل نصیب کی الله صمد الله صمد دا نو مرګره طالبان وای چې شری جامی لیکلی دي پلانکی لیکلی دي چې کله مبتدا او خبر معرفه راسي منځ کې ضمیر پس راوړه دا چا ویلي الله مبتدا ده او صمد خبر ده ضمیر پس شته لکه موږ وای دا د پټانانو په کتابونو کې دي په نحو کې کوم دا مسله نشته دا اصل کې الله صمد الله تعالی صمد ده بای او شی اسم ظاهر سره ذکر سي به خلق په ضمیر سره ذکر کوي دلته څه پکارو هو صمد پکارو ودمره د الله نوم استعزاز د پاره غله ده بالله یا زبیات القاع قلنا لنا الیلا من كنا ام لیلا من البشر یا قبیله نه ده الله الصمد الله تعالی صمد ده لم یلد ندر نسوک پیدا دی کما ولدت مریم لکه بی مریم نسیسا پیدا ده ولم یولد او نه لچانه پیدا ده لکه څنګه چې عیسی علیه السلام پیدا ده ولد یلدو ضرب یضرب د بابنا بچی توای ولم یکن له کفوا احد او نشته دی الله سره مساوي ایسوک ما ته وګوره په دې دنیا کې شراکت درې قسمه ده یا کله کله یو سړی سره هغه شریک پیسې لاغه نه زیاتې ورکی یا کله مساوي یا کله هغه نه کمی پیسې ورکی الله ما سره زیات شریکم نشته ده چې پلار مال راځي ما سره مساویم نشته ما سره کوم د څه شي نشته کمم نشته ده ولم یکن له کفوا احد الله سره مساویم نشته ورورم نه لري او حضرت علی صاحب یو باندې سینه پختنه وکړه ځکه دا بچی سي پیدا کیږي دا بالا پیدا کیږي چې سړی خو کم از کم واده وکي او واده خو تاسو ټول ته نن سبا پته ده ټیک د هدايي لیکلي په خوا چې د ابو حنیفه دا مسلکو چې هغه عبادت کول نکاح کول لتخلي بالنوافل نه بهتره ده یو سړی جمعات کې نفل کوي او بل خواته یو سړی نکاح کوي کم یو غوړه ده امام شافعي سره لیکلي دي هغه یو سړی چې جمعات کې نفل کوي دا په ثواب ډیر لري ابو حنیفه سوای هغه وای نه یو سړی چې واده وکړي دا ثواب ډیر لري ځکه شامل کړي دي چې کم سړی واده کړي داغه 2 رکعاته مونږ
او کم سړی چې واده نه کړی دی هغه اتیا رکعاته مونځ سره برابر نه ده. و نن سبا د چا په مذهب فتوا ده، نن سبا د امام شافعي په مذهب باندې فتوا ده ځکه هلکه ټماټر هم 80 روپو ته وختل کیلو، نو دا خرچې به د چا پلار پیدا کوي. مسله باندې ورسېدې علما لیکي نن د امام شافعي په مذهب فتوا ده. نو حضرت علي باندې سینه پوښتنه کوي چې هلکه دا واده څه شی ده؟ هغه ورته وایي سرور شهر، یوه میاشت خوشحالي ده. وایي بیا څه شی ده؟ وایي لزوم مهر، مهر به در باندې راځي. هلکه دې ښځو ته مهر ورکوي که چا نه یې ورکړی. اشرف علي تانوي لیکلي دي چې کوم یو سړی ښځې ته مهر ورنه کي قیامت په ورځ بیا الله د زناکارانو صد کې راوچتي. الله دې موږ تاسو ته وساتي. یا ترېنه معافي وغواړئ چې درته معافي کي، او یا چې کوم د څوکې ورکړي ورته، نو هغه ورته بیا څه شی ده؟ وایي لزوم مهر، مهر راځي. وایي بیا څه شی ده؟ وایي غموم دهر، ټوله زمانه خفګانونه به وي. کله به وایي مساله خلاصه ده، کله به وایي مالګه خلاصه ده، کله به دا شی راوړه، کله به دا شی راوړه. وایي بیا څه شی دی؟ وایي قصور ظهر، ملا به دې کته کېږي. وایي بیا څه شی دی؟ وایي بیا خو ته هم پوهېږي چې فتعین الکتک للباسول، نو بیا به کوم د قبر ته داخلېږي که نه. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته کوم ته پرده راکړي. ډېر سخت حالات دي شابس. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. باید دا سوره ډېر زیات وایي. یو دو فضایل پې ووایم. جبریل امین راغی، ابوذر هم راغی. جبریل رسول الله ته هذا ابوذر قد جاء، وګوره ابوذر راغی. جبریل ته رسول الله وایي او تعرفه انت، تی پیژنې؟ وایي او موږ په اسمانو کې له تاسو نه ښه پیژنو. وایي په څه باندې دا دومره منزله درته حاصل ده؟ وایي په دوه څیزونو باندې. دا دوه کیسې الله تعالی دې دواړه موږ تاسو کې پیدا کړي. نمبر اول دا لصغره فی نفسه، دا سړی تکبر نه کوي، هر چې ته ځان یې کته کړی ده. او نمبر دوم دا لکثرت قراءته قل هو الله احد، دا وظیفه ډېره کوي چې قل هو الله احد. معاویه لیثي مدینه کې مړو او رسول الله 1200 میل لرې تبوک کې وو. پیغمبر پاک ته جبریل وایي زه یې راوړم جنازه دې وکړه او بیا یې مدینې ته وړم. هغه جنازه هلته راوړه 1200 میل، او ورته وایي دا دومره ځان دې ولې په عذاب که؟ وایي یا رسول الله دا ښه سړی وو. وایي دا مرتبه خدای په څه ورکړله؟ وایي دا مرتبه خدای په دې ورکړله چې ده به قل هو الله احد وظیفه ډېره کوله. حدیث کې راځي چې کوم سړی یو وارې تلاوت وکړي الله به هغه کور باندې غریبي نه راولي، او کوم سړی چې 2 وارې تلاوت وکړي الله به ګاونډي هم غریبي نه ساتي، او کوم یو سړی چې 3 کرته وکړي تلاوت الله به هغه محله هم چې کوم د ګاونډي هغه به له غریبۍ نه ساتي. زیاتې وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الصمد مویل الله صمد و صمد تشریح الله کوي. قل قل الفلق، سوره فلق مکی سورت ده. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. سوره فلق مکی سورت ده او ابن عباس لیکلی مدنی سورت ده، او امام مجاهد هم لیکلی مدنی سورت ده. موږ دواړه خبرې صحیح دي. دا سورت مکه کې راغلی وو خو افلای مدینه کې شوی وه، ځکه په رسول الله باندې کوډې کوم ځای سوی وي؟ مدینه منوره کې سوی وي. قل اعلانک وحبیبا اعوذ فنا نسم. او لکه که یو سړی دا وایي چې پناه غواړم، دا معنا به صحیح که غلطه به وي؟ غلطه به وي، ځکه اعوذ پناه غواړم دا معنا مزیده ده، او اعوذ معنا لفظ مجرد ده. نو د مجرد معنا چې کې مجرد وکړه فنا نیوم یا فنا نسم. اعوذ فنا نسم برب الفلق، پر رب د فلق سره، رب د فلق سره. سبا ته وایي ملګری، ډېر اقوال پکې دي خو دا ملګري ډېر لرې ځای نه راغلي دی به هم سي. فلق سبا ته وایي، دی سبا وخت ډېر برکتي ده. شیخ سعدي لیکلي دي دا سپی خو تاسو پېژنئ که د سپی؟ هلکه دا سپی تاسو وګورئ دا سپی چې کوم ده دا نه څوک حلالوي، نور څوک یې غوښه هم نه خوري، او بیا هم ډېر بچي پیدا کوي. یو سپی چې لنګېږي څو بچي پیدا کوي؟ شیخ سعدي وایي 6 بچي پیدا کوي یا 4 بچي پیدا کوي، او کال کې 2-3 وارې لنګېږي. او بلې خوا ته بیزا هغه 1 بچی یا 2 بچي پیدا کوي،
او بل خواته کسابانو چړیم پسې راغستې دي والا کدي بيزوره ما هر سړی ویني ستته نشته بيزوره ما د سپوره ما چا کتلې ده هیڅ نه ده کتلې شیخ زادي وای دا وله وای دا د سبا برکت ده وزبر ټول شپه دی سکله سهار ټیم راځي نو سترګې برني کې د خدای ذکر به شروع کی او سپای خنزیر هغه به ټول شپه ویخي غپیږي با وسکله مناسب التعظام کې ورو بسترګې په ګل کې پیوي ده بس الله تعالی وای سبا بیا دومره به برکتی په کرا واسطه چې هغه ټول نسل الله ختم کړ قل اعلانك وحبيبا اعوذ فنانوم برب الفلق فرب د فلق سرا الکلا فلق سهار ټیم کې ویده کېږي مخه امام ترمذی لیکلی اشراق پر خصوصي انوارات راکته کېږي اشراق پورې او رسول الله ته یو کس راغی حضرت موږ یو گاونډي دا سحر مونږ نکي سراو چسین مر پر راختلای ویلک ذاک رجل بال شیطان په وزنه دا یو سړی دا شیطان په غوګو کې میتیاز کړی دی هغه ته یا رسول الله قسم ده مې پرون غوګونه وکړه لازم تاور تاو کړ یو ساس کې میتیاز پکې نه وي پیغمبر پاک ورته وای ته پوی نه سو کنه شیطان جسم لطیفه ده میتیاز لطیف دی هغه پستر ګون راځي شیطان پستر ګون راځي میتیاز مخکاری کنه غوګونه پر مامور دي من شر ما خلق الله وای د شر د ما خلقنا الله سې پیدا کړی ټول نه پناه نسم ومن شر غاسق او د شر د هغه تیارینا اذا وقبا اذا اسلم سکل هغه تیارسی یا غاسق سپمې توای اذا وقبا چکل ډوبسی ومن شر النفاسات او د شر د هغه دما چون کنا الک نفاسات دا مؤنث صيغه ده نفس ينفسو باب د نصرين سرونا ستوي لکېږي دم ته ویل کېږي دم څخه خلقا چی دم اصل کې مسله دا و مؤنث صيغه الله ذکر راوړله سدا دم چا چول پر رسول الله باندې ها خزوا چول خدای دې خزو نه وساته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې ډېر حربي اوسه زه خو کال په کال د شان نزول بیانوم ودومره خبره ده هر کال طالبان نوی نو مال بیا څه کوایو کنه موږ د جمعه ته غوړو ماشومان تم زده ده خبره چې پښتنه ته نو کې نو په هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه ډېر حربي وکړي یو ټیم خیبر کې ورته وای راسه دي کوسه کې کینا الکه موږ ورته کوسه وای د خلک ورته غلې وای غلې دلته کینا او زمونږ یو فیصله ده او بیا د زران د پل خو به تاسو پیژنې کنه یو غاټه غاټه ده د زران د پل ورته وای د پاسو خزاو چې هغه کله پاسو خزاو چې رسول الله بلند کینی او موږ به د پل کته پر خطا کو جبريل ورته راغی و یا رسول الله مکه نه پاسه درته شیخ زوالای د خیال کوا هغه زینه چې کله بچو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غوغه کې دا د سیرلی او د ګړې دا د مخ کوخپو دا د ورون غوخه به غوخه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دړي پیغمبر ته روټي وکړه صحابه ور سره لاړل او هغه يهودي خزه ته دا پته و چې پیغمبر دا غوخه خایسيږي نو آلته پکې زهر واچول او خډيره واچول پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو نوړی وکړه داسې چې بل نوړی کوله هغه نوړی ورته یا رسول الله ما مخرا ان فی سم قاتل فما کې زهر دی او سخت زهر دی پیغمبر پاک مړی خطا کړه یو حدیث کې راځي رسول الله خزه معاف کړه اخذ را وخته اخذ ته ویل ما تا باندې سپور سکر زرا باندې سماته زارا چول تا ته ما سویلو زغه صحابه ته وایم چې جنگ ته زی خزه ممړې کوي خزو سره خچلېږي دا سیم فنازک ده تا ته ما سویلو هغه ته یا رسول الله ما دوه جن دا زهر واچول یا خودي وجنا ما ویل کړه سړی دروغ زنی نو زهر به ډایرکټ دلته ختم کی موږ به تر نه خلاص شو ٹھیک او که سړی د خدای صحیح پیغمبري نو زهر خصکه په د باندې راکټ بیا اثر نه کوي څه اثر نه کوي راکټ بیا اثر نه کوي نو یو حدیث کې راځي رسول الله خزه معاف کړه بل حدیث کې راځي رسول الله بیا مړ کړه موږ دوه خبرې صحیح دي اول رسول الله معاف کړه خو څکه یو صحابي په شهادت ورسېد هغه زهر خړلیو
بیا رسول الله قصاص کړله ښځه چې کله دې ځای کې پیل شول نو مدینه منوره کې لبید بن عاصم لورګانې وې هغې ته یې پیسې ورکړې چې د آخري پیغمبر موږ خلاص کړي نو هغه توچونو کو یو کار وکړ د رسول الله یو خادم و هغه ته ویل هلکه زموږ د پیغمبر یو څو ویښتان پکار دي څومره پیسې دي یا به درکو درته هغې د پیغمبر ویښتان ورته راوړل او په کومه ګومنځه چې د رسول الله سر ګومنځه یې هغې نه یو دوه غاښې راته راپرې کړه یو دوه غاښې هم ورته ورکړل او هغو ښځو د پیغمبر ویښته ته 11 غوټې ورکړلې څومره 11 غوټې ورکړلې او بیا دا کجورو د پاسه یو پوم ده پوخ ده عربۍ کې ورته جف ویلی کېږي طلعت ذکر هغه یې راواغسته او هغې کې دا شی تاو که داسې او بیا یو زوړ کوی ده بیریزي اروان ورته وایي مدینه منوره کې یو یهودي کوی ده هلته یې لاندې یوه ګټې لاندې کړه او بله یې پې له پاسه کړه منځ کې کېښودې امام بخاري لیکلی دي چې پیغمبر باندې په 2 سیزونو کې اثر وکړه څو سیزونو کې یاد وساتئ زموږ کابرین مولانا تقی عثماني مولانا سرفراز خان صفدر صاحب مفتی زرولی خان صاحب هغې ټول دا لیکي چې یاره اثر یې نه ده کړی خو نه امام بخاري لیکلی دي چې په 2 سیزونو کې اثر کې وکړه څو سیزونو کې یو دا پیغمبر پاک فرمایي ما به ډېر کرته یو کار کړی و ما ته به پته نه لګېده چې دا کار ما کړی و که مې نه ده کړی او نمبر 2 جماع یې نسوی کوی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم جماع یې نسوی کولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په تکلیف و یو شپه پروت و یو ورځ پروت و 2 ملایکې راغلې یوه یې سر ته ودرېدله بله یې خپو ته ودرېدله د خپو والا سر نه پوښتنه کوي هلکه ما وجع الرجل دا سړی ولې دردېږي دا سړي باندې ولې درد ده ولې تکلیف کې ده د سر والا ورته وایي وایي مطبوب چا پې کوډې کړي دي په دې سړي باندې اوس پیغمبر پاک وایي زمونږ خو هسې دا سترګې پټي زړه م ویښي دا خبرې زه اورمه وایي بیا هغه د خپو والا پوښتنه کوي چې من طبهو دا کوډې چا پې کړي دي هغه ورته وایي چې دا د لبید بن عاصم لورګانو پې کړي دي د خپو والا ورته وایي این طبه چرته دي دا کوډې وایي په بیریزي اروان کوهي کې دي د خپو والا څلورم تپوس یې نه کوي فی ماذا طبه په څه کې پې کوډې کړي دي هغه ورته وایي فی مشتین و مشاتة و جفة طلعت ذکر یو خو د ویښته ده نمبر 2 د ګومنځې غاښونه دي او نمبر 3 هغه د نر کجور هغه پوم ده پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه ډایرکټ راوچت شومه چې راوچت شومه بیبي عایشې ته راغلم ای مؤمنانو مور ته ما ورته ویل ابشري زیری مې در باندې ان الله افتانی فیما استفتیته ما چې خدای نه کومه استفتا کړې و الله جواب راته راکړ څه چلو سه یا رسول الله بس الله علاج راولېږه نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو حضرت علی یو مقداد یو بلال او خپل ورسره لاړه او چې کله هغه کوهي ته ورسېده رسول الله ورته وایي وایي هذه البیر التي اریدها فی النوم دا هغه کوهي ده چې ما ته خوب کې ملایکو راوښوده هلکه تاسو دواړه ورکته شئ دواړه ورکته شول یوه ګټه یې چوچته کړله هغې منځ کې کوډه پرته وه الله دې مونږ تاسو ته یې وساتي چې کله یې راواغستله او هغه ویښته راواخلسته نو هغه ویښته غوټه خو په مرګ هم نه خلاصېږي کمپیوټر هم نسي خلاصوی خو الله تعالی اټومیټک دلته علاج راولېږه پیغمبر پاک به ویل قل اعوذ برب الفلق هلته به یو غوټه خپله خلاصه سوه بیا به ویل من شر ما خلق هلته به بله غوټه خلاصه سوه بیا به ویل من شر نفاسات فی الوقت هلته به بله غوټه خلاصه سوله 11 آیاتونه او 11 غوټې او پیغمبر پاک فرمایي هغه اوبو ته ما وکتل هغه اوبو ته هغه اوبه داسې وي وکأن ماءها نقاعة الحنا ته به وایې هغه اوبه داسې وي ته به وایې چې څه بلا دي هلته نکروزې دې خیشته کړي دي او هغه کجورې ولې داسې وي لکه رؤوس الشیاطین لکه د مارانو سر بالکل الله تعالی د هغه کجورو شکل هم اړولی و محدثینو لیکلي دي چې کوډه صرف په انسان اثر نه کوي کوډه په تیږه هم اثر کوي
په اوبو باندې ما سر کوي او په ونه باندې ما سر کوي الله جل جلاله دې موږ تاسو ته وساتي راځي ورپسې ومن شر النفاسات او د شر د هغه دما چونکو نه نفاسات مؤنث ته موصوف ورته تر او باسا نفوس النفاسات ومن شر النفاسات او د شر د نفاسات نه الکالی پلان په نفاسات داخل کو دا کوډه ډیره کوي کوډه وي کوي کوډه خوسه کوي سي خزو کړي وي نارینه کدر باندې کوډو کې دومره اثر نه کوي لکه خزه در باندې سیو کی او نمبر 2 چې کوم خزه خاون کړي دا هغه خزه کوډه دومره اثر نه کوي چې کوم خزه پیغلي دیږي د کوډو نه خدای ساته او نمبر 3 کوم خزه سي در باندې په وخت کې کې هغه نه بیا خدای ساته او نمبر 4 سپتیاره کې در باندې کې بیا د خدای ته نساته او نمبر 5 سپبیر زیاروان کې در تخخي کې نو بیا د خدای ته نساته بهر حال ډېر مضبوطی کوډې وي ومن شر النفاسات او د شر د دما چون کو نه فی العقد په غټو د سیر کې ومن شر حاسد او لا کلا کوډې سره وجنه کړې حسد د وجنه کړې وي الله یا پناه نسم د حاسدنا اذا حسد اذا اظهر الحسد الکه د هر چا په نیچر او طبیعت کې حسد شته هغه وبال پاغه ده او الته پناه نسه سکله کار کدر باندې یو مسله یا ساتي ابل ورځ چیرته پروګرام ته تللی والته می مرته وکړه تعویز دا جایز ده ښا تعویز څه شي ده جایز ده یو تمیمه ده او یو څه شي ده تعویز ده تمیمه او تعویز کې غټ فرق ده دا باز یاران و اهل حدیث چې من علق تمیمتن فقد اشرک چا سي تمیمه زولند کاغه سوک شرک وک نو علق دا علقا اثبات ده او تمیمتن څه شي ده نکیره ده او تاسو ملاجون راوار کې ویلي دي چې نکیره بزیاد د اثبات کې فاقیسی تفید الخصوصه هغه افاده د څه شي کوي افاده د څه شي کوي خصوص کوي کنه ټیک ده دا یو دوه سيزونو کې مونږ ویلي دي البته چې افاده د عموم کې کله چې کله کلو ورته مضاف شي څه شي کلو ورته مضاف شي او نمبر 2 چې کله په مقام د امتنان کې واقع شي دا دوه صورتونه هغه نه مستثنا دي او بقیا ټول علما لیکي شرع افاده د خصوص کوي ابن حجر فتح الباری جلد نمبر 5 صفحه نمبر 171 کې ابن کثیر چې متوفا 774 کې دا هغه جلد 7 او 400 کې هغه لیکي امام قرطبی چې هغه متوفا 671 کې دا هغه په جلد 10 او صفحه نمبر 137 کې لیکي چې دلته مراد څه شی ده خصوص تعویز مراد ده او کتنه عموم ده نو بیا غوتم مشرک شوی دا کپړې د اغوستي د پزام باندې زوړندې کړې دي او بیا بل مسله مو اوري دا شکرانه هم دا جایز ده څه شي شکرانه ځکه هغه صحابه چې را روانو ابو سعید خدری په مشرۍ کې امام بخاری 14 مقاماتو کې دا حدیث لیکل دی څومره مقاماتو کې 14 مقاماتو کې او الته څنګه دا خلک ډېر به خواندو نو هغه سبل او نه چی سات ورته وک نه د ډوډۍ سات ورته وک نو دویم ډېر تر نه خپاسو الته دیراو اچولا د خدای شان سیداتو د بچی کې دی لو دیغه سید القوم اچودری صاحب دړه موچچ څه شو چچ دړه موچچ نو فسعوا له بكل شيء ار علاج هغه وک خو نه په ورنکړه چا ورته علاقه ته سپید پوښتي د سپین کالی سیاغو ندام خلکی ورشي کدی ستم مامو کی سي الته راوست هغه ورته دم خو بم درته کړي خو تاسو دومره به خواندای سي چې ډوډۍ ساتم امراتونه ک الته به تاسو ته مونږ دم کوو سي مونږ ته خډب لا شکرانه راکې څومره برا کوي بخاری کې راغلي جوړ څومره وای امام بخاری کلی 30 غړي ورکړ څومره مرګریا ها دیرشه او ابو داود او ترمذی لیکلي 120 څومره 120 او امام مسلم لیکلي 80 څومره بخاری لیکلي 30 امام مسلم لیکلي 80 او ابو داود او ترمذی سو لیکلي 120 وشاسه
فیض الباری کې لیکلي والجمع احسنو تطبیق پکې پکار ده نو الکه دیر سو هغه ګډې وي سیاري وي ګډې 100 کیلو شودې کولې مضبوطه ګډې وي ښا او دا اتیا پکې هغه وي چې باسو شودې نه کولې او چې بچیم ورسره حساب کې نو بیا 120 ته نه جوړې ده راځي ورپسې ومن شر حاسد اذا حسد حسد نم د خدای وساتي دي نه ځان ساتي شیطان یو ورځ ناستو او راغی فرعون ته او فرعون زما ستا یو بل خدای ته یو بل مبغوث سړی مشته وای هغه څوک ده وای هغه سړی ده چې حسد کوي سوره ناس مکی سورت ده مخکې دنیوي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد سوره ناس مکی سورت ده ابن عباس لیکلي مدني ده وعلى كل حال قل اعلانك وحبيبا اعوذ فنانوم برب الناس برب الناس سره ملک الناس بادشاہ د خلکو او یو قرات په راغله مالک الناس ای قانون والا د خلکو الہ الناس خدای د خلکو مرګره دا مسله ده چې یو شی په اسم ظاهر سره ذکر سي بیا طالبان و یذکر ثانیا بسمیر بیا 50 سره ذکر کیږي ضمیر سره نو دلته پکار داسیو قل اعوذ برب الناس ویا پنانی سم پرب د خلکو سره ملکهم بادشاہ د دې سره الہیهم خدای د دې سره والا کللتا نه اسناس بیا راوړ الا کدی کې تاکید نشته تاسیس ده تفتازانی په مختصر کې او قزیمی په تلخیص کې لیکلي دي چې اب تاسیس اولا من التاکید تاکید نه تاسیس څه ده اولاده ځکه په تاسیس کې تجدد د معنی او په تاکید کې څه شي تجدد د لفظي او الفاظ راغلي دي د پاره سي ifade د چاو کې د معناو کې نو حالت یو مولا تیر سوی ده مولانا سعید صاحب ورته وای څنګه مې ده مولانا سعید صاحب او هغه یو تفسیر لیکلی ده تفسیر نومې ده کشف البیان ما تم دعا کوي او تفسیر ما مکمل کړی ده دروس القرآن په نوم باندې او دو جلدونو کې دي پرون نابل ورځ چا ډېر غټ امداد کړی ده تفسیر باره کې سیاره چاپ کېږي به د خیره سره او څه پیسې ورکړي دي چاپخانې دپاره انشاءالله دعا تاسو هم کوئ چې الله یې محضر ته راوباسي د ټولو اکابرینو درسونه ما پکې جمع کړي دي ناشنا تفسیر ده دو جلدونو کې دروس القرآن نو مولانا سعید صاحب کشف البیان کې لیکلي دي چې هلکه دلته بله ترجمه ده قل اعلانک وحبیبا اعوذ فنانوم برب الناس فرب د ماشومانو سره رب د چا سره هر یو سره تربیت ته حاجت لري خو ماشوم ډېر لري او ملک الناس چې هغه بادشاہ د ځوانانو ده یا بادشاہ د سیاستدانانو ده او الہ الناس او خدای د بوډاګانو ده نو دا معنا سوله سنا من شر الوسواس د شر د وسوسونه وسواس کسی مصدر ده بیا او وسواس کسی بیا ذات تا مصدر نه ده اسم مصدر ده بیا او اطلاق په شیطان باندې د کبیله ده زید عقلا او زید عدلا نه ده الکه زه ټول خوراک ده شیطان ټول وسوسه ده او الخناس ارامی موکشناس ده خناس څه ترجمه ده موکشناس ده نو الکه دی مولا شیطان صحیح ها وای کنه مولای دی شیخ القرآن شیطان صحیح شیخ الحدیث شیطان صحیح مفتی شیطان صحیح نو دلته یو مولا تیر سوی د امام رازی ورته وای رازی لسان الغیب والا هغه چې کله زنکدن سه نو شیطان ورته راغی وای لکه خدای یو ده وای دلیل پیش کوه هغه ورته یو دلیل ویلی هغه یکدم هغه دلیل رد کړ وای بل وایه امام رازی سل دلایل ورته ویلی څومره سل دلایل رنګ تک زیړ سه هلته نجم الدین کبرا او دس کاو
او مسجد پاره اوپر اغستې وې داسې مسجد ته سړی اوپر اخلي که نه راخلي او کشف ورته اوس طالبانو ته ویل هلکو دعا کوئ امام رازي لکه چې سنکدن ده خو چې وی کتل په کشف سره شیطان ورخطا کړی و نو داسې دا لاسې داسې کړه ما ته وګورئ لاسې داسې کړه چې لاسې داسې کړه امام رازي ډېر لرې وترېنه لکه له دې ځای نه چې لاهور ته ځې ورته وایي رازي ورته ووایه خبیث ته چې زه بغیر د دلیل نه منم چې خدای یو ده زه بغیر د دلیل نه منم چې خدای څه شی ده یو ده چې دا خبره ورته وکړه شیطان لار وغوښته الله جل جلاله دې موږ تاسو ته عمل نصیب کړي او الله مو دې د شیطان د فتنو نه وساتي اړې آرامي د سړی ډېر کلک راګیر کړي انتهایی آرامي شی ده او پیغمبر پاک پس قبیلې د استغراق سره دا خبره وکړه چې هر سړي سره شیطان ده چا سره هغه ته رسول الله ومعك تا سره شیطان شته او ما سرم شته ولكن الله اعانني عليه خدای ما ته امداد را کړی ده پیسې کړی ده نو فاسلم هغه څنګه شوی ده په اعتبار د معنا لغوي سره خا اصطلاحي معنا بناخلي بعضي علما ترجمه کې اسلام راوړي د شیطان اسلام راوړي نه په اعتبار د معنا لغوي سره مارته سرندر شوی ده هند اف شراته شوی ده لاسونه راته داسې اوچت کړي دي چې باز ته تسلیم یم فلا یامرنی الا بخیر ای ما شیطان ما ته کامر کې نو خبره راته کوي ځکه هغه وایي سیاسي نه مني او دا رامي دومره رامي ده چې پوهېږي په دې شي کې ثواب ډېر د هغه شی نه سړی خوا کي خوا کي د موږ یو ماما د ماما خو پیژنئ که نه دې امت ماما څوک ده معاویه رضی الله تعالی عنه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ټول درود دی وایي صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او خیره څه شه ده او خیره او دا سرحد کې پیکه هغه په هغه وخت کې آزاد شوی ده نو هغه زمونږ ماما ده هغه منګه ماما یو ورځ تهجد وکړ دوی د سوي وو سار سره او چا څه خدای ته زاړي چې وا خدایا بیګار نه تهجد ختم سو قضا سو نو بل شپه په بالاخانه داسې پروت تا بیا تهجد ترنه قضا کیږي لګیا ده چې شیطان ورته راغی او سر سره د خپل نه داسې وخوځاو ورته څوک ته دلته راغلی بي اجازه انا شیطان زه شیطان ما صدا براغله وخبيسه وای دې پر راغله بس شابه تهجد ټیپ تیریږي هغه خلک وایي چې ته خو خبره نه کړه خو ښه کار وکړ وای قسم به کډیر غم دې را سره هي په شهادت مې نه در باندې لوريږي پرون جو ټول ورځ څومره خدای ته چړلې وسله تهجد نه سوچ د خدای ثواب ډیر درکړه وای ما ویل راسه سړی بیا کوي د پاتې سي بیا خدای ثواب ډیر ورکړي راسه د الګ ثواب دی وګټي خو ډیر ورته ورنکي الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د قران کریم برکت دی وجنه شیطان نامن نصیب الخناس موکشناس دا الذي اغشدا او ما ته ویل باز خلک خدای دې شیطان د پلار کور وران کی کله کله زل اسپیکر کې مو ترجمه کې به ویلې او بیا یو حدیث مخه تراغه بیا می توبه او باسه مې توبه مې له خدای بیا به نو هم ابو تمیم انصاری رضی الله عنه فرمایي وایي زه په خره باندې سپورم او پیغمبر پاک مخ کې روان او شاته می زویم را روانو چې کلب څه زویم له خره نه خطا سه زویم له خره نه څه شي سه وې ده وای ما ویل تعیس شیطان خو دې شیطان دې خپل کور وران کی دا ما زوی را خطا ک رسول الله را ته او ما لا تقول هكذا داس ما انه يتعازم غبرتنا بيتاوي سلا خبره دی وکړه هغه ځکه خیر یو مل اخرنه را خطا ک هغه ګوره په کنزاګانو ډیر خوشحالي کې کنزا مکوي دایمن خلک ډیر کنزاګانې کوي چیرته په خوا د روسیا ولا راغی افغانستان کې نو خلکو یې جلسه شروع کړه خلکو یې ویل سي روس ویل اندي هغه پلار سوسه یو کموي نو په هغه باندې مرګره کار نه کیږي پیغمبر پاک ورته وای دا مویا دا ورته سي الله اکبر بس دار امی بیا تختی ولهو زرات شات اوازونه سلنسر بیا کار نه کوي او واغان تر نوځي او بیا رواني اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دینه څومره منډه وای الذي يوسوس هغه شیطان چې وسوسه اچي په صدور الناس پسینو د خلکو کې همغه یو ډیر تاریخي مولا مړ ده دوه ورته کې الله دې قبر منور کړي شیخ حسن جان صاحب امداد العلوم شیخ الحدیث هغه فرمایل چې زما استاد باندې شهادت اعتراض وکړ چاله کوي خو تاسو وایي چې ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان مکر څه شي ده
او بل خواته سوای یوسوس فی صدور الناس د خلکو په سینو کې وسوسه اچي نو دا خو قوت ته اشاره ده وای موږ استاد ډېر ښایسته جواب ورکړ ورته وای هغه ورته ویلي چې شیطان دا مکر سعید په مقابل د چا کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې او شیطان دومره آرامي ده چې دا د دماغو په رګونو کې داسې ګرځي یقینو کې داسې ګرځي الله دې موږ تاسو بچ کړي من الجنة د جناتنا والناس او د انسانانونا بس مرګره خبرې خو پکې ډېرې دي چې دا درې نومونه ولیات کو څلور ولیات کو خو صرف د رب ته وګورئ ښه سوره فاتحه کې هم څه ویلو دا د شین جماعت خصوصیت ته صرف ربط ما مکتب طالبانو ته ویلي چې مسجد اقصر خصوصیت ده ربط ته صرف وګورئ هلته مو څه ویلو الحمد لله رب العالمین څه مو ویلو الحمد لله او دلته مو څه ویلې برب الناس هلته مو څه ویلې رب العالمین دلته مو ویلې رب الناس هلته مو څه ویلې مالک یوم الدین دلته مو څه ویلې ملک الناس هلته مو څه ویلې ایاک نعبد و ایاک نستعین او دلته مو څه ویلې اله الناس الله تعالی وایي ملګری دا سوره فاتحه راواخله او بیا په بوتل پیپسي کې واچوه صحیح او بیا خدا سر په بند کا او بیا ټاپه په ولګو سي اله الناس بیا ټاپه په سور لګو اله الناس بس مرګره شیطان هم خوشاله سه چې څخه د دې مولانو خو خلاصو په یک تاریخ باندې ترجمه شروع کړي او نن سوم د 15 ده چې دینه خو ها 15 ده دینه خو خلاصو خدا نو موږ ته نه چې پریدونه چیرته پیغمبر پاک فرمایي نعم الحال والمرتحل الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخيار سړی هغه ده نارینه که زنانه چې هغه پنځه کارونه وکړي نمبر اول د خدای صفات بیان کړي څلور صفات به خدای بیان کړي او نمبر دوم خودبینی به ځان نه لري کې هر چا نه ځان کته حساب وا ایاک نعبد و ایاک نستعین او نمبر 3 اهدنا الصراط المستقیم خپل مقصد دی واضحه کسه خدایا مونږ ته صراط مستقیم باندې عمل نصیب کړي او څلورم نمبر صراط الذین انعمت علیهم دی خو خلق مرګرتیا کوا او پنځم نمبر غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غلط خلق مرګرتیا نه ځان ساته الله دې عمل نصیب کړي ټول ځان سره درود شریف وای او دعا کوله خیر سره نن سحر نه ورتم کسان راتل د مون خويندې مېندې هغه دعاګانې غوښتې دي لارو کې مولاړو ټلیفونونو هم خلکو کړي دي یقینا ډېر زیات دعاګانې غوښتلې دي او نمونه کومه یادونو په لاسو کې ټوکې نمونه نه یادېږي او ډېر مرګري هغه پیسک نه راغلي ګندب نو مرګري راغلي موږ د کراچۍ مرګري را رسیدلې دي هغه شپه او رمضان د شپې لاندې دي نو دی وجه نه زیات نمونه نسو اخیستی دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من الأئمة المجتهدين والفقهاء إلى يوم الجزاء لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذلته ولا مجاهدا إلا نصرته اللهم نور العالم بأنوار القرآن الكريم وعطر هذا العالم بعطور معارف النبوية على صاحبها ألف سلام وتحية دوكي الله تعالى دي حاضر جامع تو شری حوائج پورا کی امنگ سمرگرو دعا غوختی دا بہر ملتزی
سموانع دی الله تعالی دې هغه موانع ختم کی او دعا کوي سمرګری بار ملک دی کاروبار کې وېسه ډیله توپ د الله تعالی دې هغه کاروبار صحیح کی دعا کوي سمرګرو دعا وختله سیمنګ نیک صالح بچي مکی کی دعا کوي الله دې نیک صالح بچي ورکی ایمنګ څه دوستان راغلي راجا صاحب راغلی دا نور کراچی نه مولانا محمد بلال حنفی صاحب ایمنګ د سک نړیر مرګري راغلي دي الله جل جلاله دې ټولو ته د قران کریم برکات نصیب کړي ایمنګ عمرګری دې هغه پلار د زړه مرز باندې مریض د کاته مقتدی موم ده الله جل جلاله دې شفا ورته نصیب کړي بل مقتدی دا پاله جاټي کړه دا بل باندې کړه دا ټول ته دعا وکړه الله دې شفا نصیب کړي بل مقتدی دا هغه زړه مرز ده هغه دعا وکړه مازیګر الله دې هغه تم شفا نصیب کړي او د کلی والا زنانه او خويندو مېندو هغه ټول شعبان طالبانو ته چې تنظیم کړی دا الله دې هغه حیا حفاظت وکړي او الله دې هغه بچونه قران او د حدیثو خدمت واخلي الله دې مدرسو حفاظت وکړي سو کوم سي دین کار کوي که هر سو کې الله دې هغه حفاظت وکړي او الله تعالی موږ نس دوره تفسیر کې خدای سوي دعا وکړي الله تعالی دې هغه معافي وکړي امام والد صاحب ته دعا وکړي الله جل جلاله دې عمر کې برکات ورته واچي نور د منګه گاونډیان دي نور کلیوال خلک دي ټول الله جل جلاله دې ټول ته قران کریم برکات ورکړي سم مسافرین دي دعا ورته کې الله تعالی دې سفر به خطر کړي او الله دې حفاظت وکړي بندیانو ته دعا وکړي مجاهدین بندیان دي الله تعالی دې بند خلاص کړي او څومره مجاهدین جهاد کوي الله دې جهاد ته شرف دې قبولیت ورکړي الله تعالی دې دا جمعات دا شین جمعه دې الله تعالی دین مرکز وګرځي او الله دې مسلسل دوره تفسیر کا هر څو کې دلته هغه ته خدای توفیق ورکړي چې جمعات کې کوي دا الحمدلله زمونږ نه هم دوره تفسیر د سکیږي الله دې همیشه همدغه آباد لري افغانستان ته دعا وکړي پاکستان ته دعا وکړي الله تعالی دې امن راولي کم کسان چې بیا امني پیدا کوي خدای تعالی دې هدایت ورته نصیب کړي دعا وکړي څومره ممالکو کې مسلمانان تکلیف دي هغه دې الله تعالی دې کافرانو د سیسون اخلاص کړي دا څومره چې خلکو خدای دعاګانې غوښتي خدای دې پوره کړي ورته الله تعالی ته دې هغه په دعاګانو عالمه الله ته قادر دلته د منګه د نورو جماعتونو خلک راغلي دي الله جل جلاله دې هغه نسلونو نه قرآن او د حدیثو خدمت واخلي الله دې موږ تاسو ریا سمات تکبر او چتامه نو ساتي الله تعالی دې موږ تاسو اخر خاتمه نه خطا کوي دعا کوي بیا دا تفسیر دروس القرآن الله تعالی چات کی چاسي امداد کړي دا ډور خلکو دې وای موږ امداد کوو پکې هغه ته دعا کوي چې الله تعالی دې هغه تفسیر سي کوم د برکات هغه نسل ته ورکی وصلی الله تعالی علی سید المرسلین محمد صلی الله علیه وسلم واصحابه وازواجه امهات المؤمنین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اول بسم الله النبي صلى الله عليه وسلم لو ناقان